اوس منتقد شلم چې نه رښتیا خبره ده. دې کال ته هغې خوا نه به حملې هم کولې، کسان به یې رالېږل. پاکستانیان دومره یعنې داسې په افغان باندې چې ځان سره سوچ وم فکر کومه په افغان باندې بهرنی بادار کېدلی نشي، مګر که خپل غرور د منځه یوړی. اوس دا تاسو په لندن کې یاستئ میاخېل انګلیس په امریکا کې دی، ته خپل ځان د امریکایي او د انګلیس غلام بولې چې تا ته وایي چې وحشه پاڅېږه دا کار وکړه. صحیح ده پکې اوسېږي، ژوند پکې اقتصاد نه استفاده اخلي، خو ولاکه خو د یو انګریز یا د امریکایي خبره موږ ومنو چې زموږ بادار شي په سر مدرېږي. دا د افغانانو د په وینه کې ده. نو زه همدا حالت هم ګورم چې ګویا خلک تهمت کوي چې طالبان بیخي القبه ګوش غلامان د پاکستان نه. اوس افغانستان داسې دی لکه هغه ماشوم چې زموږ په غاړه کې په غېږ کې یو 20 کاله چې غوښتل دا ماشوم لوی کړو او ارامه یې کړو. هغه ماشوم اوس د طالبانو د امارت په غېږ کې پروت دی. دا ماشوم به اوس لویېږي، ثمر ته به یې رسوي، تربیه به ورته ورکوي، آینده کې به یې لویېږي. مثال مې ورکړو تاسو ته. نو دا افغانستان مسؤلیت اوس دی په غاړه کې دی. دی به یې څه رقم مخ ته وړي، دی باید زه مطمئنه یم یو مور و پلار خپل اولاد څه رقم لویوي. دی هم زه چې ګورم ډېر یعنې زه سره ډېر اختلافات لرم واقعا په دې کړنو کې، بعضې سیاسي کړنو کې. ولې مسؤلیت احساس وکړئ، خدای کور دی سبا ورځ بېرته خو چېرته نشي تللی. اوس پاکستان ته بیا ځي که سبا ورځ بل جنجال یا غم راغی، ایران ته ځي، ایران خو سبا ورځ دا دی بیا امریکا په بمبارونو جنګ شروع کوي. شمال خواته ماینه شکل نور پاکستان سره هم جګړې دسي. مجبور چې دی وطن کې به اوسېږي، دفاع به ترې کوي، آبادي به پکې کوي او ټول ولس به ما مخکې ملک اولاد غوندې غېږ کې به نیسي. مجبور دي دا کار وکړي. او زه چې فکر کوم بهرنۍ جګړه چې اوس باندې راغلې ده، صحیح ده چې دوستان وویل چې تکتیکي فکر دی. نه ګورئ په افغانستان باندې 3 ورځې مخکې پر بمبار وشو، بېګناه خلک شهیدان شول. متوجه یم نن شپه به حمله کوي که سبا. چې کتل مې دغه 4-5 ورځې صبر وکړو، 3 شپې صبر یې وکړو. عربیه میډیا، الجزیره، سکای نیوز، بی بی سی، امریکا ټول غربي او شرقي او مسلماني او کفري میډیا پاکستان ته بد ویل. دا هوښیارتوب نه کار واخیستو. افغانستان واقعا هوښیار وکړه، حوصله وکړه، خپل ملنګي د غریبو خلکو ښکاره کړه. ماشومان شهیدان شوي، دا کور باندې بمبار شوی. که دفعتاً د عمل وکړو به ویل لکه چې کاسې لاندې نیم کاسه وه. نه، ښکاره کړه، دنیا ته نړۍ ته ښکاره کړه دا د بې ګناه کسانو باندې میډیایي جنګ هم افغانستان وګټو او په معربې کې خو انشاءالله دا د برنده کېږي. ته چې ګورم دا ډېر یو لوی فاکتور دی. پاکستان دا اوس ملامت دی. پاکستان ته په سعودي کې په ترکیه کې او په قطر کې کېناستلې، وکړه دې وکړه چې اوربند به یې نور به حمله نه کوو، بې ځایه دغه به نه کوو. په کومو سترګو ته راغلی بمبار دې وکړو؟ په کومه سترګه به اوس دنیا ته ګوري؟ افغانستان داسې رقم حق لري چې هر کار پې وکړي. وروره تا خو واده کړې وه، واده دې ماته کړه. په قطر کې دې واده ماته کړه، په ترکیه کې دې ماته کړه، حمله دې وکړه، بې ګناه خلک دې مړ کړل. ښکاره کړه ته د ټي ټي پي کوم مړی راته ښکاره کړه ته ټول ماشومان بمبار کړل. اوس زه په نره په حقه باندې در باندې راځم او همدومره م خیر دې ویسي چې ملکي کسانو دې حمله نه کوو، په پوستې او په نظامي بیزونو دې حمله کوو. یعنې لوی تصویر دې ځای کې دی. او د لږ زره پکې ټوکې مو شي. پاکستان هغه بعضې فلم ویډیوګان هم که کتلي، یو 4-5 نفر چې لښتې نیولي یو چاته چې دې خوا منډه وي لښته وال خوري، اخوا منډه خوري، اخوا ته بلوچان پې وال کوي چې دې خوا مخ راوړي ټي ټي پیان ورباندې شروع وکړي چې په افغانستان حمله وکړي، افغانستان پې حمله وکړي، چې هند ته لاس واچوي هند هم پې حمله وکړي. نو هر خوا دې خوا داسې وال خوري او منډې دی وال خوري. پاکستان باندې داسې حالات راغلی چې وال خوري. خلاص نو خدای